تر پارکونو وروسته طالبانو ورزش کلبونو ته هم د ښځو په ورتګ بندیز ولګوه. په سلامونو مهرکلی کوم که غواړئ چې بشپړ معلومات ترلاسه کړئ نو تر پایه راسره اوسئ. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت چارواکو تفریحي پارکونو ته د میرمنو په ورتګ د بندیز وروسته نن پنجشنبه د نومبر 10 چې د لړم میاشتې له 19 سره سمون خوري ورزش کلبونو یا جیمونو ته هم د ښځو په ورتګ د بندیز اعلان وکړ. دا په تیر یو کال کې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي د میرمنو د ازادۍ د سلب کولو په برخه کې د دې ډلې تازه کړنه ده. د دې وزارت ویان محمد عاکف مهاجر ویلي چې طالبانو په تیرو 15 میاشتو کې تر خپلې وسې کوښښ وکړ چې د میرمنو لپاره پارکونه او جیمونه بند نه کړي، خو زیاتوي چې خلکو د میرمنو او سړیو ترمنځ د جلاوالي لپاره د صادرو شویو حکمونو پروا نه کوله او میرمنو هم هغه شان ایجاب نه مراعاتوه چې ورته امر شوی وو. طالبانو تر دې وړاندې پارکونو ته د تګ لپاره د میرمنو او سړیو لپاره بیلې بیلې ورځې ټاکلې وې. د طالبانو دې چارواکي همدارنګه وویل چې ډیری وخت سړي او میرمنې یو ځای پارکونو کې لیدل شوي او دا چې میرمنو ټیکري نه په سر کول او یا یې هم سم حجاب نه مراعات کوو دا ډله مجبوره شوه چې د تړلو پریکړه وکړي. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان دا هم ویل چې د دې ډلې ټیمونه به په پارکونو او جیمونو کې د میرمنو ورتګ څاري. دا زموږ نننی چمتو شوی مطلب. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.